درې لنډ مهم او تازه خبرونه. مید یوسف چا او چیرته نه دی پریښی، څنګه سپک او بې عزته شوی دی. بلخوا د افغانستان مرکزي بانک څه ویلي دي او د دې ترڅنګ یو بل مهم خبر هم شته، نو ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی دا چې تمه وه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف په یو رسمي سفر بریټانیا ته ولاړ شي، خو اوس بریټانیا ورپرې نه ښود. پاکستان ویلي دي چې بریټانیا په یوه نادلیله توګه د مید یوسف سفر د هیواد ته لغوه کړی او هیڅ دلیل یې نه دی وړاندې کړی. په ورته وخت کې داسې بریښي چې بریټانیا دا کار ځکه کړی دی چې پاکستان د روسیې د سیاستونو قرباني دی او ښایي چې د همدې سزا وي. بل خبر دا دی چې د افغانستان مرکزي بانک ویلي دي د نړیوالې ټولنې د بشردوستانه مرستو پر دوام نن 22 میلیونه ډالره نغدي مرسته کابل ته راورسېده. یاد بانک ویلي دي چې دغه بانک نن له نړیوال بانک څخه د بشردوستانه مرستو په لړ کې د نغدي مرستو کومه بسته چې 22 میلیونه ډالر دي ترلاسه کړي دي. د دغه بانک په خبره د مرستې د افغانۍ د ارزښت لوړوالي او د هیوادوالو د اقتصادي وضعیت ثبات سره پام وړ مرسته کولی شي. مرکزي بانک ویلي دي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارلې دي. دریم مهم او لنډ خبر دا دی چې افغان چارواکي وایي له سیمې او نړۍ سره د ښو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو غوښتونکي دي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په بهر کې د میشتو سوداګرو او متخصصینو د ښځینه او نارینه استازو سره په کابل کې کتلي دي. په دې لیدنه کې په افغانستان کې د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، اقتصاد او نورو اړوندو مواردو پر روان وضعیت خبرې شوي دي. مولوي متقي ویلي دوی په دې هڅه کې دي چې په بهر کې د میشتو افغانانو له وړتیاو استفاده وکړي او یو ځل بیا یې پر افغان سوداګرو او متخصصینو غږ کړی دی چې هیواد ته راستانه شي او د پرمختګ لپاره کار وکړي. متقي ویلي دوی غواړي چې افغانستان پر ځان بساینې ته ورسوي، د نورو له احتیاج خلاص کړي او ترڅنګ یې هیواد په سیمه کې د اقتصاد او اتصال په مرکز بدل کړي. درنو لیدونکو، ستاسو له ټولو ملاتړ او همکارۍ څخه ډیره زیاته مننه او له هغو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ ویډیوګانې تر اخره ګوري، په دقت یې ګوري او بیا خپل نظریات شریکوي. تر بیا چې په بلې ویډیو کې راګرځم، د خدای